چې توی ځوځی کورونه ویلي ویشتي د 50 مرمۍ تو په ځوځیو خلکو نیولي وورولې نو ته به د خپلو کورو خیر وغواړې پړچنار کې توریو قوم ته وایم چې کوم اوسه په خولې ورورولي کوي کمونې ورورولۍ غا کوي کمو د موخې ګړې توخې ګړې چې د یو بل سره د ورورۍ په خاطر کړي دا درته یادېږي نو د خپل وکړه کنیوا توریانو یوک به د موتو ورورولۍ کې ډېر غټ پارک روشي ښه سوچ په وکړه زه به دا 3 ورځو کې انتظار کوم د پړچنار شیعاګانو بیا توریانو قوم ته د توري قوم ته محترم توري قوم زه دې په بادا نه یادوم محترم توري قومه ایمو ته وروري ړنګول غواړي ایمو ته سره ولس په ولس جنګول غواړي د توري قومه که په دې خبره دې تو د خپل پوځ نه پوښتنه ونه کړه او توري قومه ښه سوچ وکړه زوی دې وبیا پېښور وي په ولا کابل کې تشپیا وکړي ځکه پېښور کې بیا ټول چلیږي دا تشپا بیا نشي کوی ځکه زه به مجبور شم چې د خپلو کورو غچ واخلم دا نو په تو پورې تړلی دی ایپیوان نه دې نیولې تر بازاره پورې ایمو په شوټي موزیلو ته لګېږي ښه سوچ په وکړه ایمو په شوټي موزیلو نه تاسې د بازار نه نیولې تر هغه اخري اپل ساره پورې دا منطقه په دغه رقم په ناخې ناخې لګېږي هر یو کور دی چې ولکه یو ات راخته وکړي بیا ولا قسم درته وکړم چې مو په خوره ایشلو زرو نه ډېر توغوندي په هر کلي په هر غر کې خاخ دي د روسانو د وخت شوټي موزیل چې وته یې مو ساتلی ښه سوچ په وکړه تورې چې تانې زه سل موزیله در خروپوم سل موزیله ولکه سل کوره ولکه تا ټول سل کوره په پړچنور کې نه اوسئ خپل کور خیر دی وغواړه زه پوهېږم په تاسې به مشکل وي تاسې به غږ څوک نه واوري خو دا حق شته دی که نه چې نن د توري قوم وتلی و زور نه رسېدو خو د ظالم حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې تاسې د ځوځیو ته 50 موزایل ولې وشړل په سوشل میډیا کې به راشي موږ به ووایو که نه موږ به دا خبره وکړو چې ولا زور دې نه رسېږي پنجابي قوم سره هغه ویر دې سره وکړو توریانو او ورورولۍ ته مو سره ولیدل یو غم شریکي مو سره وکړه د خپل دولت ته مو چیغې وویلې چې که تاسو طالب سره نظامي سره جنګ و نو ستاسې مو د ځوځیو قوم کورونه ویلې وویشتل زه بیا تا نه ګیله نه کوم زه پاړې تا نه ګیله نه کوم زه بیا خروټې تا نه ګیله نه کوم زه د ترې منګل کوتري نه ګیله نه کوم ښه سوچ وکړه ځکه ظالم نظام په خولې کې اخیستی یو کبرجن ظالم ویرونکی ډارونکی وژونکی نظام په حاکم دی تا باندې خو مګر که دا هم نشي کوی چې غږ جکې
ووایم چې دا دې بیا ورسره خواښه دی نو چې کله دې ورسره خواښه دی نو بېمثله حرکات بېمثله بدل به بیا زه خلم بیا زه پښتون یم بیا مو ته یوې مورانۍ په پښتنې مور شودي چې کلي دي بیا دې بې بدله نه پرېږدم دا ایموی تو د ورورۍ د اتفاق د یو بل ساتنې د ورورولۍ غږ درته کوم ایمو نظام به در کوزېږي تا به ولې زه ورته مخکې ورته درېږم چې نه نه ولس نو دغه څلورو پنځو قومونو ته چې هلته کوز پروته یو دغو ته ایمو د ورورولۍ دا غږ ورکوم د ورورولۍ چې د پنجاب په اداره خو تو مو سره په بدۍ ډوي هغه خو دا هدف دی چې دلته پښتنو منځ کې بدي وي پښتنو ووژل شي زه ړوندو کاڼه هغو پښتنو ته یم چې همده اوس هم ملیشې کې ورکېدي ښه په دې پوهېږي چې پنجابی د پښتنو دښمن دی مونږ ښه په دې پوهېږو چې په پاوس کې څومره نفر ورکېدي ملیشې کې دي څومره ورکېدي په دغه لیوي کې دي څومره ورکېدي په دا ښه پوهېږو چې هر سړی په دې پوهېږي چې د پښتنو منځ ته جنګ راوړنه دی د پښتنو وژلو دپاره دا داسې کې کلیو ته وویشتل اج اسلام آباد د کومه تیارار جګېږي په مو بمبار کوي اخې تو په واس نه دی پر هغه خو نشي بندوی مګر چې تو خاورې کې تیار ډیسي توپ موجود دی تو په کلي کې ویلوړ دی تو په خاورې کې ویلوړ دی مو په ولي زګي ګیلا نه در کوم چې کنه بي پیلوټه تیارا راغله اسلام آباد نه وروستوله لاور نه وروستوله روسته مو کابل بمبار کو ځکه د تو په واس نه دی پره تی نشي کوی هغه غږ نه لري چې هغه غږ وکړي مګر دا غږ خو کوای شي چې مو په کلي مو په خاوره ویلوړې د خروټو په قوم په جګې غونډې ډیسي توپ دی لګولی مرچا ښار ته معلومه ده چې دلته تونه تقریبا کم نه کم په 1 کیلومتر کې ورکېدی او ته 3 کیلومتره لرې کلی ولې منګاله ښه پوهېږي چې تو ته نږدې د زویونه تو نه دغه ډیسي توپونه ارڅي اکثر نه دي تېرېږي ته ښه پوهېږي تو نه مې ځکه ګیله چې تو خاورې کې ویلوړ دی و شویا توریا و توریانو و توری کومه تو په پړچینور په پوسټ داشت کې ډیسي توپونه ویلوړ دي ګیله مې بیا ځکه دنه کېږي چې ته د خپلو ډیسي توپو پښتنه مو د کورو نشي کوی ایمو د کورو د ویشتلو پښتنه نشي کوی نو بیا به دې اوس راخواښه وي بیا به کوې انداسې خو بیا د ورورۍ غاګر ونه کې بیا دا د ورورۍ غاګ سره بند شو ښه سوچ کوه څکمانیو غرونه دې پوویشتل د څکمانیو کورونه دې پوویشتل د څکمانیو پټي دې پوویشتل ویلې مقبلو ته دې اگر وشړل
عادي پوښتل څکمنی دی پوښتل د زوزه خوره چې ټاکو ته په ټاکې دی کورونه پوښتل په میدان مو په میدان زوزه کې دی کورونه پوښتل ټاک ډیر لري دی ارڅ ته دی میدان زوزه کورونه والی بنګخه خپل به بنګخو ته پروت دی خپل ایټال وزیر ته پروت دی خصوص په وکوي چې په دغه کارخنی و وخت یو دا قومونه باید خبره وپیژني کایمو طرفه تاسو کورونه لګیدلی بنګخو کورونه ورکی لګیدلی وي ای وزیر کورونه لګیدلی وي ټل لګیدلی وي ټل نه د خپل دغه نور کورونه لګیدلی وي تور پال لګیدلی وي یا د خپل نور بغیر دی ولسو زوینه لګیدلی وي زه مجبور چې موږ اګوجو نو چې ته مو میدان زوزه کورونه ولې پټی می ولې جنگ دی طالب سو سره د مرچې ته ورتیر شه بنګه توپ منطقې کې ډیسی توپونه ویلوړ دي ټلول توپ کوټې کې توپ خوره ویلوړ دي علي شرزي توپ خوره ویلوړ دي توریه ساده والا خلکو توسی ساده والا خصوص په کوی پیر کېم کې پوس جگہ تونا ده اډولی تونا ده